خاوند که چیرته د زنانې پر تکلیف باندې صبر وکړي، که هغه زنانه په ژبه کې ډېره تیزه وي، که بد اخلاقه وي، که بې ادبه وي، که ارنګه وي، په ګډ ژوند کې څه ناڅه تکلیف برداشتول لازمي دي د انسان لپاره. په دې تکلیف سره نورې پیدې هم تړلي، انسان باید هغه پیدو ته پام او فکر وکړي. الله پاک به و دې خاوند ته د دې زنانې پر دغه تکلیف برداشتولو دومره اجر و بدله او ثواب ورکړي لکه ایوب علیه السلام ته چې پر 18 کاله مریضي باندې ورکړي او پر هغه سخت مریضي باندې. دا امت دومره الله پاک نازولی دی چې عمل یې دومره اجر لري لکه پخواني امتو کې چې انبیاو هغه عمل سرته رسولی. او برعکس که بیا زنانه د خاوند پر تکلیف باندې صبر وکړي د کورنۍ د اتفاق او اتحاد لپاره، او دغه رنګ د کور پر تکلیف باندې په ګډ کور کې خامخا څه نه څه تکلیف وي، الله پاک به دومره اجر او بدله ورله ورکړي لکه د آسیې بیبي ته چې فرعون کوم تکلیف ورساوي، څومره بدله الله پاک پر هغه تکلیف دې ته ورکوله. دومره بدله نن د هغه زنانې ده چې د کور د خاوند او د نورو قریبانو په خاطر څه نه څه تکلیف برداشت کړي.